د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د دفاع وزارت مخې ته په انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د ملي اردو سرتیري او عام خلک دي. انتحار کننده که در زیر لباس خود واسکت که مملو از مواد انفجاری بود یا واسکت انتحاری بود خود انفجار میته در بین مردم که از اثر انفجار ازی به تعداد 9 نفر از هموطنای ما شهید شده و به تعداد 13 نفر مجروح شده که در بین مجروحین مردم عام که در پیاده‌رو میرفتن اینا هم شامل بودن، اجیرا هم شامل بودن و شاید که رخصتی بود نظامی ها هم بوده باشه. نوموړي زیاته کړه چې انتحاري حمله کوونکی پلي روان او د دفاع وزارت جنوبي دروازې مخې ته یې په سړک په ځان پورې چاودېدونکي مواد وچول. حمله ماسپښین 3 بجې وشوه او په دې وخت کې د دفاع وزارت مخې ته غځېدلی سړک د عامو خلکو او مامورینو له ګڼې ګوڼې ډک وي. زه لا روان وم، دغه د تلیفون کې غږېدلم، دا د پل پیسګي نه لږ وړاندې شاته مې یو انفجار وشو د دفاع سره. نو زیاتې منډې شوې چې وخت مې کتلې موټر مې همالته پرېښود، چې دې خوا رادوړه شولم. دا د خپله د وزارت دفاع دا لاره نه ده د عموم پیاده رو، په ده سره جوخ خلک ولاړو قطار وتل او ننوتل. په دغه صحنه کې غلم شو. نور زیاتې وروره ګله 2 دانې 3 دانې د خپله وزارت دفاع هغه چې مسؤلین چې څوک دي چې دروازې سره ګرځي هغه هم همالته پراته ول، هغوی به سر جګو بېرته به ولیدل. موږ هلته مو ولیدل چې موږ ورسره کومک وکړو چې هغه مسلمان ده او موږ ته څوک پرې نه اخلي چې ورسره کومک وکړو. دا سره زموږ چې موټرونه ودرول چې کتلم دلته بس عام خلک ډېر پراته وو. یو 3 کس د اردو ول خپل دلته د نظامیانې یو پکې زخمی و، دا نور نه خوځېدل او نور د عام خلک چې ول دا ډېر زیات پکې دلته زخمیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د دفاع وزارت د کارکوونکو موټر و. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څه باندې 25 ورځو کې کابل نسبتاً ارامه او کومه چاودنه یا حمله پکې نه وه شوې.